بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صفة المشبهة من نحو فرح فرح على فرح غالبا. دينا مخکې د ابوابو د مزیدو ذکر وشو چې د هغې ماضي مضارع وغیره هغه به وروسته به بیا ذکر کوي، مضارع د هغې به ذکر کوي، د ماضي ټول ابواب یې ذکر کړه. بیا د هغې د امر او د اسم فاعل او اسم مفعول اسم تبذیل هغې ته اشاره وکړه چې هغه مخکې تیر شوي دي. نو دې ته صفت مشبه وایي. دا چې اوس کوم کې شروع کوي نو دې ته صفت مشبه وایي. دې کې معنی د صفت پرته ده، نو ځکه دې ته صفت مشبه وایي. لکه څنګه چې اسم فاعل اسم مفعول کې پرته ده، دغه شان ته په دې کې هم معنی پرته ده. مشبه ورته ځکه وایي چې دا صفت کې دا مشابه ده د اسم فاعل او اسم مفعول سره، یعنی په معنی د اسم فاعل او اسم مفعول باندې کله راځي، کله په معنی د اسم فاعل، کله په معنی د اسم مفعول راځي، لکه صبور او شکور. کله په معنی د څه راځي؟ د صابر او د شاکر راځي. او د جریح او مقتول د په معنی د مجروح او د مقتول راځي. نو اوس د اوزانو ذکر کوي. من نحو فرحين على من نحو فرحين على فرحين من نحو فرحون على فرحين. دا راځي په مثل د فرحه، یعنی دغه باب نه راځي چې په هغې کې ماضي مکسور العین، لکه سمعه باب د فرحه یفرح فرحا، د دې باب نه راځي. په وزن د فرح باندې غالبا زیاتره او زیات استعمالیږي. که په بل وزن کې راغلی نو هم راتلی شو، خو زیات وزن به د دې فعلون راځي، لکه فرحون به راځي. فرحون او فرح دا خوشحالي ته وایي. وقد جاء معه او راغلی دی د دې فرحون سره، د دې فرحون نه څه راغلی دی؟ فرحون د وزن نه فی بعضها الضم، په بعض اسماو کې ضمه راغلی ده، لکه فعولون په وزن د ندوسون غونده کې دی، لکه دا به ندوس باندې قیاس دی. ندیسه یندسو. نو دې کې ندیسون او ندوسین دواړه پکې مستعمل شوي دي. وحدورین او په معنی د څه سره؟ حدورین معنی د یریدونکي سره دی، وحدورین مستعمل شوی دی. وعجله وعجلون دا مستعمل شوي دي. نو عجله یعجلو عجلتن دا مصدر د دې عجلتن مستعمل شوی دی. عاجل اسم فاعل دی. وجاءت على سلیم او راغلی دی صفت مشبه په وزن د فعیل باندې، یعنی کوم باب کې چې ماضي مکسور العین، لکه سلیمه یسلم سلامتا، سلمه او سلیم دا صفت مشبه دی. وشکسون او د فعل په وزن هم مستعمل شوی دی. شکسون معنی څه ده؟ د فعل وزن دی. د فعل شکس ویل شي بد اخلاقه، بدخویه، تیزخویه سړي ته څه وایي؟ شکسون ورته وایي. هغې ته شکسون وایي. نو د شکسون په وزن باندې هم دا مستعمل شوی دی. او شکسون د شکسه یشکسون راغلی دی، او شکسون مصدر دی او صفت مشبه هم ده. وحرن او د حر د فعل په وزن دا هم په سمعه باندې قیاس دی، د سمعه نه راغلی دی، آزاد سړي ته وایي. وصفر او د فعل په وزن، صفر معنی د فعل په وزن باندې هم مستعمل شوی دی، په معنی د خالی، صفرون خالی ته وایي. وغیور او د فعول په وزن باندې هم مستعمل شوی دی، لکه غاره یغارو، د غاره یغارو نه غسته شوی دی. اصل کې دا غیر یغیرو به پکې اعلال شوی دی، یا متحرک ما قبل هغې نه مفتوح دی، نو غاره یغارو ویل کېږي. نو غیور دلته د فعول وزن دی. دا مبالغه هم راغلی ده، خو ته به دلته قرینې ته ګورې، قرینې ته به ګورې که قرینې دلالت کوي په دې باندې چې دا مبالغې صیغه ده، نو مبالغه به ورته وي. او که دلالت په دې باندې کوي چې دا د صفت مشبه صیغه ده، نو بیا ورته صفت مشبه وایي. ومن الالوان والعیوب والحلی على فعل. او د الوانو د حلیو نه په وزن د څه راځي؟ او دا صفت مشبه راځي د الوانو او د حلی نه. على افعل وزن د افعل باندې راځي، یعنی صفت مشبه چې د الوانو د حلیو د عیوبو نه راځي دا په وزن
د افعلو راځي، د افعلو به راځي. یعنې هغه الفاظ چې په هغې کې معنی د الوانو او د عیوب او د حلیت پرته ده، نو دا به راځي د سمیعه د باب نه. خبره مغه کوله که نه چې د فعیله خبره روانه ده، په سمیعه باندې چې کوم قیاس دی. نو الوان چې پکې لکه سویده یسودو شو، بیضه یبیضو، اسود او ابیض، دا دواړه لونونه دي. نو دغه شانته په عیب کې به مې لکه احولو، حبیله یحولو د دې باب نه راځي. اعرجه، اعرجه یعرجو ګوډ ته وایي، دا عیبونه دي که نه. نو دارنګه حوله هغه صفتونه چې انسان کې ښکاري او په هغې کې ښایست پیدا کوي او علامات د حسني، نو دا به هم د دې باب نه راځي. لکه املحه شو، اصبحه شو، اصبح یصبحو د صباحتن نه مأخوذ دی. دا څه ته وایي؟ د مخ صفاوالي ته وایي. نو دا صبیح د فعیل په وزن د دې نه صفت مشبه راغلی دی. ملیح یملحو، املح د دې نه راغلی دی. نو ملیح هم د دې نه مستعمل شوی دی. نمکین ته وایي، یعنې مخ ښایست ته وایي. نو دا به په وزن د افعله راځي، په وزن به د افلعه د افعله راځي. املحه، اصبحه، دغه شانته به راځي. اعرجه، احوله، داسې به وایي. ومن نحو کرومه علی کریم، او مثل د کرومه دا به راځي په وزن د کریم. اوس مجردو کې ټکی بدل شو، یعنې ماضي نه اوس ټکی بدل شو که نه. اوسه پورې چې کوم اوزان ویله، نو هغه و چې په هغې کې وزن د فاعله و، د فاعله نه به راته. نو اوس هغه ذکر کوي چې هغه وزن د فعوله دی، یعنې ماضي پکې مضموم العین، د مضارع ورسره به خامخا مضموم العین راځي. دا خبره مخکې مونږ وکړه. نو کرومه به راځي علی کریمین، په وزن د کریم به راځي، او خامخا به راځي په طریقې د کسرې باندې. کرامتن او کرومه دا د دې نه مصادر مستعمل شوي دي، دا د دې نه مصادر استعمال شوي دي. وجاءت على خشن، خشن یخشنو، خشونتون، خشنون دا د فاعل وزن دی. خشن زیګ ته وایي که نه، د خشنه نه څه راغلی دی؟ خشون. ضد اللین ته وایي، ضد اللین ته وایي. وحسن او حسن راځي، حسنه یحسنو حسنا، دا حسنا د دې نه مصدر دی. نو حسنه ففعل په وزن د صفت مشبه دی په معنی د ښایست سره. وصعب او صعوبه یصعب، د کرومه باندې قیاس دی، په فتحه باندې هم قیاس دی. صعبه یصعبو، صعبتون دا مصدر راځي. او صعب او د فعل په وزن باندې صفت مشبه راغلی دی، سخته وی. صلب د صلبه یصلبونه په کرومه باندې قیاس دی. نو فعل په وزن د صفت مشبه راغلی. صلبتون مصدر دی، مضبوط ته وی. وجبان د فعال په وزن باندې جبنه، جبونه یجبنو جبنا، مصدر د دې راغلی دی جبنا. شجاعتن د فعال په وزن باندې راغلی دی، او دا په کرمه باندې قیاس دی. شجوع یشجعو په فتحه باندې قیاس دی. شجاعتن د دې مصدر دی، زړه وروالی ته وی. ووقور د فعول وزن دی. وقر یوقرو د وقار نه ماخوذ دی. وقار دې مستعمل شوی دی، عزتمن ته وی، با اخلاقه. وجنوب د فعل په وزن، جنابتون د دې مصدر استعمال شوی دی. نو فعل دا د صفت مشبه استعمال شوی دی، ناپاک ته وی، جنابت حالت. وهي من فعل قلیل، شریف رحم الله دلته اوس دا خبره کوي. وهي من فعل قلیلتون، او دغه صفت مشبه د فعلنه قلیل دی. وجاءت او راغلی دی د دغه فعلنه نحو حریص واشیب وضیق وتجيء من الجميع بمعنى الجوع والعطش، وضدهما على فعلان نحو جوعان وشبعان وعطشان وريان. او دا صفت مشبه د فعلنه قلیل راغلی دی. وجاءت او راغلی دی د دغه فعلنه نحو حریص، لکه بشان د حریص. و اشیبه و ضیقه، او دا ټکی راغلی ټول د حریص د حرسه یحرسون د باب یضربو باندې قیاس دی. او حریص د فعیل وزن دی، صفت مشبه او هم د دین راغلی دی. او حرص چې دی نو حرص کون کې انسان ته وي، حریص حرص کون کې انسان ته وي. و اشیبه د شابه یشیب شیبتن، دای مصدر دی. اشیب د دین راغلی دی، صفت مشبه دا سپینګیر انسان ته وي. و ضیقین
د ضاق یضیق ضیقتون مصدر دی مستعمل شوی دی. ضیقون دی په اصل کې، دا ضیقون په اصل کې ضیقون دی، نو یا په یا کې مدغمه شوه، تنگ ته وایي. وتجیء من الجمیع او راځي د صفت مشبه د ټولو نه، که ماضي مفتوح العین، که ماضي مکسور العین، که مضموم العین، بمعنى الجوع والعطش، خو په معنا د څه کې د جوع او د عطش په دې کې پرته، معنا د جوع او عطش په کې پرته، عطش معنا د تندې معنا په کې پرته، وضدهما یا د دې ضد په کې پرته، د تندې معنا ضد څه دی د تندې، هغه ری د ری، او د ولګي ضد څه دی شبع ده مړېدل. على فعلان دا په وزن د فعلان راځي، نحو جوعان لکه جوعان د جاع یجوع نه ماخوذ دی، جاع یجوع باب دی. ماضي مفتوح العین ده، اجوب واوی دی، په نصره باندې قیاس دی. جوعن دای مصدر دی، او جوعان د فعلان صفت مشبه په وزن باندې د فعلان راغلی دی صفت مشبه وږي ته وایي. وعطشان بلتنه عطشان راغلی دی، د فعلان په وزن تی راغلی دی. عطش یعطشو عطش او عطشون دای مصدر دی، عطشان د فعلان په وزن د صفتی مشبه د دین راغلی دی. بل شبعان دی، شبع یشبع په تحبان قیاس دی. شبعون دا مصدر دی، نو دا تی راغلی دی شبعان صفتی مشبه راغلی دی، او دا ضد الجوع دی، دا ولګي ضد دی. وریان ضد العطش دی، د تندې ریان اوبو مړېدلو ته وایي. رویه یروه دا لفیف مقرون دی، صفت مشبه رویون، رویون ریان دا صفت مشبه رویون، نو دا رویون رویون دی، نو واو بدل شو په یا سره، نو ریون شو، په معنا د اوبو خړوبولو، د اوبو باندې خړوبېدل دی ته وایي. ریان دا رویان دی په اصل کې، ریان دا په اصل کې رویان دی. نو دې ځای پورې دا خبره ختمه شوه، دې نه وروسته به مصدر ذکر کوي. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.